سلامونه قدرمنو هیوادوالو، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ یو څو ورځې مخکې د دغې مورکې ویډیو شیر کړی و، نو یو بااحساسه ورور مرسته رالېږلې ده، نو دغه مرسته موږ دغه مورکې ته ورکوو او د دې احساسات له تاسو سره شریکولو موږ سره اوسئ. السلام علیکم مادر. و علیکم خانم، چطور هستی؟ خوب هستی؟ شکر. خودت بخیر خوب آمدی، هستی؟ زنده باشی. تشکر باشه، هر کار که ما کرده خدا که تان خوب شود، آبادی تان آباد باشه. فهمیدی؟ چطور هستی مادر جان؟ هستیم به خدای نه، به قرآن مجید که تو بعضا مریض هستم، بچه میگال ما پیسه نداشت پیش دکتر میرفتم، شکرم هم بالا است، مکروب ما چربی خون. فهمیدی؟ این تو رو قصدم که ایران بپایی. او شوهرت کجاست؟ شوهرم هم میبره پگاهی که میبره دیگر میای، شام میای. خب والدخانه چیز نداری؟ نه به قرآن مجید خواره که اما قاعد باشه که ما مورو بر قصه کردم که دمی چشم خود سرباره کنم، کس نداره یک روپا یا قرآن که تباش که تینیج معذور شیشتایی کینیا که ما تو را بدم بربار باید یک دارو که یک دوا کن. خب ما ویدیو شما را شیر کرده بودیم دیگه که با احساس بیادر کس کمک است اینی شما بگیری او چی گفتنی داری برش بگوی. زنده باش، خدا باتی تو آباد بداره، الله که تان خوب شود، الله که تان کمک کنه که شما که ما کردی که خواری زحمت کردی که شما الله کنه. فهمیدی بیادره زنده باشه، تو را لارمان دته بکشه. قدرمن هیوادوالو، تاسو د دغې مورکې احساسات مو واورېدو، نو د هغې ورونو څخه نړۍ مننه کوم چې تل موږ سره همکار دي او د غریبو په لاسنیوي کې موږ سره مرسته کوي. نو په نورو ورونو باندې غږ کوم چې تاسو هم همداسې مرسته وکړئ. دغه بېوزله هیوادوال په موږ او تاسو باندې حق لري، نو هیله کومه چې له دوی سره مرسته وکړي او د انسانیت حق ادا کړي. که چیرې غواړئ مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا 9 90 2 د لیدو څخه مننه.